د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د هرات د اوسپنې او غور کې د سربو د استخراج اجازه ورکړل شوه. د اقتصادي کمیسیون په ناسته کې د هرات په غوریانو ولسوالۍ کې د اوسپنې او غور ولایت تولک ولسوالۍ کې د سربو کان د اکتشاف او استخراج د قرارداد اجازه ورکړل شوه. دغه ناسته چې نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ ترسره شوه. پکې د قانون او پټرولیم اقتصاد او سوداګرۍ وزیرانو په ګډون یو شمېر نورو چارواکو برخه اخیستې وه. په ناسته کې اړوندو وزارتونو او ادارو ته سپارښتنه وشوه چې د تولیدي فابریکو او شرکتونو ستونزو ته په وخت رسیدګي وشي او په حال کې جدي مرسته وشي. همداراز د قانون او پټرولیم وزارت ته دنده سپارل شوې چې د هیواد د مالګې قانونونه د مالګې د تولید او تصفیې داخلي شرکتونو ته په قرارداد ورکړي. او د افغانستان بانک سبا 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک ویلي چې سبا یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر په لیلام ډول پلوري. دغه بانک په دې تودلبۍ کې له سوداګریزو بانکونو سره په یو د پولي خدماتو له شرکتونو چې په شرایطو برابر وي د ګډون غوښتنه کړې ده. د افغانستان بانک زیاته کړې د لیلام ګډون کې اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. یاد بانک زیاته کړې چې د اثارو د لیلام په داوطلبۍ کې د معاملاتو قسمي توصیې ته اجازه نه ورکول کیږي او د لیلام ګټونکی اړ دی د خپل ضمانت د قیمت پیسې په یو ځل په نقدي ډول او ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته وسپاري. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې که څوم افغانۍ د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت زیات کړی، خو د راپورونو له مخې لا هم په بازار کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.